د هغې نه بعد حدیث دی، حدیث ته غوږ کېږدی ښه، دې حدیث ته په توجه غوږ کېږدی. ځکه کله موږ یو مسله بیان کړو که نه نو خلک وایي دا دوی جوړه کړې ده. اوس دې حدیث ته غوږ کېږدی چې دا مسله چا جوړه کړې ده. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وایي دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. یو کس راغی د جمعې په ورځ او رسول الله وسلم خطبه کوله او کېناستو وکېدی ورته. رسول الله وسلم ورته ویل صلیت یا فلان، تا لمونځ کړی؟ 2 رکعته دې کړي د جومات هغه تحیة المسجد؟ هغه ویل لا ما نه دي کړي. وی قم فرکع رکعتین، پاسه 2 رکعته لمونځ وکړه. وفي رواية په روایت کې راځي فصلي رکعتین، 2 رکعته لمونځ وکړه. دا مسله زمونږ ده. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی ټنګېدلی ښه واضحه. سبحان الله په دې بعضو مسلو باندې داسې دلیل که نه ته به وایي چې بس په دې ټیم کې زموږ په دې خبره راغی. دلته بعض خلکو شروع کړی وي چې نه جي ته چې خطبې له راشي نو 2 رکعته به نه کړي. ولې لکه دا وایي مذهب کې نشتي، دلته خو شتي. اوس به څه کوو؟ حدیث سره به پرځول شروع کړو او مذهب به ورته نیغ کړو که نه؟ څه به کوو؟ تاسو غلي شوئ، ټول شکیان شوئ. بس زموږ په ایمان دی، موږ یې رښتینی ګڼو، موږ پرې عمل کوو. بس د دې دین بیانولو دپاره الله رب العزت دا پیغمبر رالیږلی. هغه پیغمبر وایي پاسه 2 رکعته وکړه. اوس دلته اگر مگر چونکې چنانچې ځکه کته بره دا قیسې ټولې سیړ ته کېده. نه نو جي وایي د امام خطبه اورېدل عظیم نه وي. دی به پخپله به کوم ځای کې ناستي؟ د جومات نه بهر به یې نور ته ډډه لګولي، پیتاو ته به ناستي او یا به نوکونه واړه کوي. زموږ د خلکو خطبې اورېده خو لیدلي، یا به ما پکې یو 2-3 ځلې دلته ناست وو مالټې خوړې. دا مالټې چې خوري دی موږ ته وایي 2 رکعته مه کوه ځکه چې خطبه اورېده څه دي؟ هغه لازم دی. او پښتانه وی غلبې در پاسې د کوزې ته وي چې تا کې 2 سوري دي. دی یار مالټو ته بهر ناست دی، نوکونه واړه کوي، پیتاو ته یې ډډه لګولې ده. خو موږ ته وایي چې ته ګورې 2 رکعته به نه کې ځکه چې خطبه اورېده څه دي؟ لازم دي. زه دله جواب در کوم که نه. کوم پیغمبر چې موږ ته ویلي خطبه اورېده لازم دي چې رالی وله، هم هغه پیغمبر راته ویلي دي چې کله جومات ته راشي 2 رکعته لمونځ وکړي. بس یو روایت کې اوس حدیث راځي چې 2 رکعته وکړه، لنډې وکړه، اوږده مه دا نه چې ته به یو اوږده صورتونه شروع کړي. دومره وکړه چې بس ته د جومات هغه حق هغه ادا کړي. دا کس څوک و؟ نو بعضې روایتونو کې د نوم راغلی دی سلیک ابن عمرو الغطفاني. دا په صحیح مسلم کې چې کومه واقعه ده په هغې کې ورسره دا نوم راغلی دی. جابر رضی الله عنه دقه شان وی جاء سلیک الغطفاني یوم الجمعه. سلیک الغطفاني راغلی د جمعې په ورځ رسول الله وسلم خطبه کوله هغه کېناستو. یو مولوي صاحب د یو نو د ډېرو د شرح ما لیدلی و په دې حدیث باندې. اوس دې حدیث سره څه کې هلته مذهب کې خو نشتي، حدیث کې دي چې شتي نو څه وکړو؟ وایي نه جي دلته مقصد دا نه دی چې دې دا 2 رکعته وکړي. وایي دی رسول الله وسلم په دې پاسه و چې دا سړی ډېر غریب و نو چې دا ملګري ویني او د سره مرسته وکړي. څومره ښایسته جواب دی. د دې نه هغه خبره ښه وه چې مذهب کې نشتي چې موږ یې نه کړو، خو تیارو باندې تیاره د پاسه شوه، حدیث پورې مسیح او مسخره غونته کې وکړه. او دا سړی چې غریب دی رسول الله وسلم د جمعې د منځ نه بعد نشي پاسولی. او پاسولو ته څه ضرورت و؟ رسول الله وسلم ملګرو ته داسې نشي ویلی چې د سره مرسته وکړئ. او دا سړی په کومه کنده کې دننه پروت و چې چاته نه ښکارېدو. د دې جومات ته اوس یو کس راننوځي فقیر ملنګ او کپړې شلیدلي، تاسو به یې وینئ که نه؟ لازم به یې زه دې ټیبل ته وروخېږم چې تاسو یې وینئ. سړی حیران شي. د رسول صلی الله علیه وسلم خبره راغله، بس زموږ په سر سترګو ده. الله رالیږلی د دین د بیانولو دپاره. نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې د جمعې منزل رالی او امام خطبه کوله، ډایرک به کښېنې نه 2 رکعته لمونځ به وکړي. نو بیا ستاسو څه خیال دی چې عامو اوقاتو کې راشي بیا به کښېنې؟
خیال هم دی که نه چې خطبه کیږي او تا ته وایي کې به نو چې عام اوقاتو کې راشي ته څنګه کښېنې بې د دې 2 رکاتو نه د دې 2 رکاتو تحیت المسجد د دې مسله ما مخکې بیان کړې د مانځه په مسایلو کې همدې کتاب په درسونو کې چې د څومره اهم دي نو دلته یو روایت خلک ذکر کوي ویجي حدیث کې راغلی دي چې اذا خطب الامام فلا صلاة ولا کلام چې امام کله خطبه کوي نو نه پکې مونځ دي نه خبرې شتي وګوره دې کې من راغلی د دې 2 جواب دی اول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حدیث نه دی رسېدلی محدثینو په تله کې اول خبره خو دا ده دویم که دا صحیح حدیث هم شي که نه نو بیا به کوم څه اشکال نشته سړی به چې څنګه بیا موږ وایو چې د رسول الله صلی مطلب دا دی چې کله ته رالي خطبې اورېدوله نو دغه 2 رکاتو نه علاوه نور مونځ مه کوه او مه خبرې کوه نشي کېدی داسې کبیل پر دا صحیح شي اله نو دواړه حدیثونه جمع شو څه ټکراو خو پکې رانغی که راغی مطلب دا دی چې د کم منځه تا ته پیغمبر اجازت درکړې دی هغه وکړه خو د هغې نه علاوه به نور مونځونه نه کې او نه به خبرې کې